بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: د دې حدیث خلاصہ مخکې بیانېږي او به رستا لفظي ترجمه کو بتوفیق الله تعالی. عبد الله بن عمرو رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ د نبی علیه السلام سره د مکې نه مدینې ته واپسی و زمنګا د مکې نه مدینې ته، او د الله نبی په خپل باندې پر سفر کې دی. نو زمنګا سملګریو چې هغه جلتی کوونکیو مخکې روانو. نو دغه ځای کې یو چینه راتله وبوي، ناغې دې ته مخکې ورسېدل دی وبوته او د سونه کړیو خدا پوندې وچې وي. نو دا وچ ځای چې دی دا لږ ښکاره معلومیږي، زلیږي. نو د جلتۍ د وجې نه دې پوندې وچې پاتې شوي وي په اودس کې. نو د الله نبی دی ته ویل چې هلاکت دی د دسې پوندو د پاره د ورنا دغه ځایونه به الله په اور باندې سیزي چې د انسان د بې پرواهۍ او د بې باکۍ د وجې نه پورا اودس نه کوي، یو وچ پاتې کیږي. او بیا د الله نبی فرمایل اودس پورا کوئ، اندامونه پورا اینځئ. دو خبرې دي، توجه وکړه. یو به د اسراف نه ځان ساتو. ګوره په اوداسه کې اسراف دا دی چې سړی ډېر اوبه استعمال کړي. د 3 کرتو نه زیات به اندام نه اینځي. د الله نبی فرمایي کو چې 3 کرتو نه زیات یو اندام ته اوبه واچولې فقد تعدى وظلم، زیاته او تجاوز وکړو. او بل لارې چې اندامونه به هم پوره اینځو، اسراف بنکو او اندامونه به پوره لمدو. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، او د عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه نه روایت ده. قال دی عبد الله سویلی: رجعنا منغا واپس شلو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، د رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا من مکه د مکی مکرمین الى المدینه مدینیتا، حتی تردی پوری اذا كنا کلجی شو منگا بمائن پوبو باندی دوبو چرتوی وی بیت طریق پلار کی. نو تعجل جلتی وکرلا قوم یو قوم عند العصر فوخد ما زیگر کی، او اغوبوت وغچنیتا مخی ورسیدل. فتوزعو نبسو دسونی وکرل وهم عجال او دی جلتی کون کیو. نفانتهینا بسمنگا ورورسیدلو الیهم دیتا او دیو دسونو کڑیو. واعقابهم او پوندی د دی چوی تلوه پڑقیدلی. څنګه پڑقیدلی؟ وی لم یمسها النار لم یمسها الماء، چی نو رسیدلی دغه پوندو ته اوبه وچی وی کنه د وچوالی د لاسه پړقیدلی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان فرمایل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ویل هلاکت للاعقاب د دغه شانتی پوندو د پارا من النار د ورنا. اسبغو
پورا کوي تاسو الوضوء او دس لرا پورا کوي او دس لرا نیمګړی او دس مکوي وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه دی حدیث کې دا مسله بیانېږي چې په مانزه سره او په اوداس سره الله سبحانه و تعالی دا ګناهونه د سې معاف کوي لکه څنګه چې د جمی په موسم کې د ونو نه پاڼې غورځيږي بعضی ونې دي چې باغی په سیو پاڼم پاتې نشي او بیا چې کله هغه اوخزه نو هغه کمی چې پسی اهم بسی غورځيږي نو دغه شانتي گناهونه په مانزه سره او په اوداسه سره الله عزوجل معاف کوي خدا هغه گناهونه چې پردې حق دې پکې نه ضایع کړي کفر دې حق دې اغیستې غلا دې کړي غیبت دې کړي چغلی دې کړي دوکا دې کړي نو هغه واپس کې پردې حق داغه نه به معافي غواړي پردې حق به واپس کې د منځونو په زکات په روزو باندې او په حجونو باندې نه معاف کیږي پردې حق وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه او د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده ابو ذر هغه سړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی د اسمان نه لاندې او د زمکې د پاسه د ابو ذر نه رښتونی جبه والا او رښتونی لهجه والا رښتونی خبرو والا نشته نبی علیہ السلام صفت کړی دی ان النبي صلى الله عليه وسلم چې بشک نبی صلی الله علیه وسلم خرج اوتو زمان الشتاء په زمانه د جمی کې والورق او پانی د ونو چې وی یتهافتو را پریوتلی زګ جمی کې ونیونه پانی را ورزيږي په اخذانو راونی ولی نبی صلی الله علیه وسلم بغصنین یو دوا څانګي من شجرتین دونینا قال ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمای فجعل ذلك الورق نو شروش ولی دق پانی یا وګرځیدلی دق پانی یتهافتو چرا غرزیدلی قال ابو ذر سے بوئی فقال افرمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اے ابو ذر قلت نماوی لبیک یا رسول اللہ حاضر ما اید اللہ رسولا قال ان افرمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد المسلم بشکا بند مسلمان لیصلی الصلاة خامخا دا کوي منزلرا چې خامخا دا کوي منزلرا یریدو او اراده کوي بها پر منزبانی وجه الله د مخد الله چې د الله مخ او د الله رضا ملاوشي نو فتحافت عنه ذنوبه فتحافت نو را غرزیږي عنه رجیگی عنه ردی انسان نا ذنوبه گناهونه ده کما تحافت لکه سرنگا چې اغرزیدلی هذا الورق دا پانی عن هذه الشجرة د دی ونینا رواه احمد د حدیث امام احمد بن حنبل سے ذکر کړی